د شنبې په ورځ د فلسطین وسلوالې ډلې په اسرائیل باندې په زرګونه راکټونه ویشتلي دي چې پکې د یو شمېر اسرائیلي وګړو د وژلو او سلګونو کسانو د زخمي کېدلو خبرونه مخې ته راغلي. د اسرائیلي هیواد خبر ورکړی چې د مرګ ژوبلې دا شمېره نوره هم زیاتېدلی شي. بلخوا د اسرائیل په ځوابي حملو کې ګڼ شمېر فلسطینیانو ته د مرګ ژوبلې د اوږدو خبرونه هم را روان دي. د فلسطین د صحت وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په شویو بریدونو کې 198 کسان مړه شوي او 1600 نور زخمیان شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم په خپله وینا کې ویلي هیواد یې په جنګ کې دی. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע. موږ په جنګ کې یو، نه په ځانګړي عملیاتو کې او نه هم په یو برید کې، بلکې په جنګ کې یو. نن سهار حماس د اسرائیلي ریاست او د دې هیواد د وګړو په وړاندې وژونکي ناڅاپي برید پیل کړی دی. ما د امنیتي چارو مسؤلینو ته ویلي چې لومړی کله یې د ورغلي ترهګرو نه خالي کړي او په دې کار پیل شوی دی. او په دې سربیره ما د ریزرف ځواک ته د یو داسې زورور ځواب ورکولو امر کړی چې د دښمن په خیال کې هم نه وي. په فلسطین به د دې کار ډیر ګران قیمت ورکړي. تر اوسه پورې دا ښکاره نه ده چې حماس ډلې ولې دا بریدونه کړي، اما د حماس ډلې یو مشر په یو ویډیویي پیغام کې دعوه کړې چې تر اوسه پورې 50,000 راکټونه په اسرائیل ویشتلي او ورسره یې د الاقصا نومي توپان د پیل کولو اعلان هم کړی. اليوم يتفجر غضب الاقصى. دا په ځمکه کې د آخري قبضې ختمولو د یو لوی انقلاب ورځ ده. جاهدون الابرار هذا يومكم لتفهموا. څېړونکي د اسرائیل په وزیر اعظم نتنیاهو باندې نیوکې کوي چې څنګه د حماس ډلې له دومره لوی پلان نه بې خبرې پاته.